السلام علیکم ګرانو لیدونکو. شاهنواز تڼۍ مړ شو که ووژل شو؟ پوښتنه وروسته له هغې پیدا شوې ده کله چې د هغه د مرګ ریپورټونه له پاکستانه څخه ورکړل شول. افغانان تل په دې باور دي چې هغه اجنټان او جاسوسان چې تل یې د پاکستان د ګټو لپاره کار کړی دی او ځان یې قرباني کړی دی، وروسته پاکستان په ډېر یو بزدلانه شکل باندې د دوی د مرګ خبرونه له هغه هېواده ورکړي دي او دوی یې له منځه وړي دي. شاهنواز تڼۍ د ډاکټر نجیب د وخت د دفاع وزیر و چې وروسته یې په ډاکټر نجیب باندې یو ناکامه کودتا ترسره کړه. دې کودتا دی د ګلبدین حکمتیار یو له نږدې ملګرو څخه جوړ کړ. ډاکټر نجیب احمدزی په یو ویډیو کنفرانس کې د شاهنواز تڼۍ په اړه داسې نظر او خاطره شریکه کړه. حقیقتا دا خبرې کوم چې دی به واوري که په ده کې ننګ او غیرت وي دی به ځان ژوندی پرېنږدي. او که بل شي وي هغه نو بیا د امریکا نه نیولې تر انګلستانه پورې، انګلستان نیولې تر پاکستانه پورې، تر عربستان سعودي وهابیانو پورې لګیا وي جنګ کوي او تڼۍ دې ورپسې ایښی هغه شاهنواز دی دې ورسره ایښی. کالکه زما د کډې پښې خوږېږي پر لاره حرکت نشي کولی. دا راپورته سوی تا تڼۍ راغوښتی دی د پښتنو کور ته راغلی دی. زه ورته پورته کېږم عاشق ورته پخوم او عاشق ورته پوخ کړو. زه وطن جار سره ناست یو او خبرې ورته کوو چې څه کې په کومه لاره روانې و ملګری تڼۍ په کومه لاره روانې. اول خو په دې حادثه کې څوک ژوندي نه پاتې کېږي. بیا تا وګټله، دا تا چې وګټله څومره ورځو دپاره یې ساتلی سي؟ ځکه که په یوازې ځان مو کولی خو بیا دا خبرې ضرور نه وي سوله د چیش دپاره، مساله د چیش دپاره. د دې خاطر نور قوتونه راغواړو وایو چې د انسان قدرت نه تېر چوکۍ زموږ د ککشل دي یو دوه دي موږ سره درې دي یو څلور دي نیم دي وي، خو دا نور دې راسي سره تی په یوازې ځان چې یو ګروپ درنه جلا سي دا ټول حزب مظفر دا مظفر هغه نظامي شورا درته جوړه کړه دا به جوړه دې کړه. تی څه خیال ساتي؟ بیا دې ونه سوی ساتلی چېرته ځي؟ ګلبدین ته ورځي او ګلبدین ته که ورغلی یو څو ورځې به دې وساتي، اوس هم ساتلی دی یو څو ورځې دپاره. او بیا که اوله توره د تا په مقابل کې پورته نه کړله او دا بریتونه دې دا وچ در باندې هغه نه کړل ونه خریل په والا بیا دې تېغ نه بې درېغه تېروي. دا ځکه چې په پښتنو کې هغه یو لوی ډېره بښنه غواړم مګر نقل به درته وکړم د پښتو مرکه ده که نه صاحب یوه ښځه ده بلار به سوې ده او زوی نه کیږي سختي ده. دا سپین سرې ښځې ورته راټولې کړې چې څه وکړو؟ ویلې چې صاحب یوه کمپله ممپله پرې واچول. نو کمپله دلته نه وه صاحب دوی لاړل بل کور ته بلې سپین سرې ښځې ویلې چې هلته یو پرتوګ پروت دی د ده د میړه ده هغه پرې ور واچوئ تر هغه چې ګرم شي. دوی ویل چې نه مې راوړئ د هغې له لاسه خو زه داسې سوې یم ونې شي نو اوس ته ما ته تاسې ووایې چې ګلبدین د ما له لاسه داسې سوی دی که د دې تڼۍ له لاسه